السلام علیکم ایوریون جی سټوډنټس په لیکچر کې موږ خبره کوو د پوینټرز اند سټرنګ باره کې صحیح ده او د دوی چې کوم ریلیشن دی د پوینټر او د سټرنګ په خپل منځ کې د هغې باره کې به خبره کوو نو سټرنګ کوم چې موږ په بیسیک سی پلس پلس پروګرامینګ لینګویج چې کوم سیریز و پای کې موږ سټرنګ ویریبل ډېر زیات په ډیټیل سره ډسکس کړی نو که چېرې تاسو هغه لیکچر نه یې کتلی نو اټس ا همبل ریکویسټ ټو آل اف یو چې تاسو هغه لیکچر واچ کړئ او که چېرې تاسو ته الریډي د سټرنګ ریګارډینګ تاسو ته نالج شته نو بیا هغه کلاس د واچ کولو ضرورت نشته نو راځو سټرنګ زموږ سره سره سیمپل تاسو ته بیا هم دلته ډیفینیشن لیکلی چې سټرنګ از ا سیکوینس اف کریکټر سټرنګ زموږ سره د کریکټر جو سیکوینس دی صحیح لکه سیمپل ګوره کله چې موږ یو کریکټر ویریبل والو نو پای کې سیمپل موږ یو کریکټر لکه ا یو کریکټر دی بي زموږ سره یو کریکټر داسې یو کریکټر پکې موږ څه کولی شو هغه سټور کولی شو خو که چېرته موږ د سټرنګ خبره وکړو نو سټرنګ زموږ سره از ان ارې لکه څنګه چې ارې دا زموږ سره سټرنګ یو خو دا ارې اف کریکټرز دي صحیح ده بلې کې موږ کریکټر څه کولی شو هغه موږ سټور کولی شو د کریکټرز چې کوم ارې دی دا زموږ سره سیمپل سټرنګ دی صحیح ده په سټرنګ کې موږ څه کولی شو سټرنګ زموږ سره د کریکټر جو سیکوینس مطلب لکه څنګه چې موږ به ویریبل خبره کوو ویریبل کې زموږ سره موږ سیمپل یو ډاټا څه کولی شو هغه سټور کوله خو چې کله موږ ارې ته لاړو نو په ارې کې موږ هلته په ډیټیل سره وویل چې څنګه موږ د ارې د انډیکس د هر انډیکس باندې ځانه ځانه ډاټا سټور کولی شو مطلب هغه زموږ سره د کلیکشن اف ارې صحیح ده داسې بیا سټرنګ زموږ سره د کلیکشن اف کم کریکټر ویریبل چې کوم دي دا تاسو ویلی شئ صحیح ده a string type variable is declared in the same manner as array type variable is declared او د string type variable زموږ سره هم په سیم طریقه کوم د دې لپاره کوم رولز کوم پروسیجر دی array دپاره زموږ سره کوم رولز کوم پروسیجر او ډیکلیریشن دپاره هم دغه زموږ سره د string variable دپاره هم دی چونکې string زموږ سره هم یو array دی array characters دی خو دا هم زموږ سره یو array دی د څه د characters array دی that's why we call them string صحیح ده This is because a string is an array of this is because a string is an array of character type variables او دا ځکه مطلب لکه ځکه دا string موږ د array په شان به یو مینر کې ډیکلیئر کوو چې دا زموږ سره د string چې کوم دا زموږ سره یو array دی د څه شي د character type variables ګوره د character type variables یو array دی string زموږ سره صحیح ده خاص since a string is like an array و since array هم characters string چې کوم دی string و زموږ سره د array په شان دی pointer variable can also be used to access نو چې د array خبره رااله نو اوس الریډي موږ پریویس لیکچر ویلو چې یاره پوینټر اینډ array کې موږ خبره کړې چې یاره څنګه موږ د array نه د پوینټر په تھرو باندې ډیټا اکسس کولی شو چې کله string هم زموږ سره از ان array شو مطلب یو array دی خو د کریکټرز array دی that's why we call them string نو چې کله string خبره موږ له د array کنسپټ سره موږ وجنګو نو الریډي بیا هم زموږ سره دا خبره تاسو ته پته ولګېده چې د string نه هم موږ ډیټا د پوینټر په تھرو باندې هغه اکسس کولی شو اوکې نو اوس ګوره دلته زموږ سره موږ اخیستی یو کریکټر ټایپ صحیح دا ډیټا ټایپ زموږ سره کریکټر دی st1 مطلب دا زموږ سره سټرنګ دی سټرنګ نیم دی او دا سکویر بریکټس مطلب دا زموږ سره یو array دی لکه مطلب په array کې چې څنګه موږ سکویر بریکټس ولګو په خپل سایز ډیفاین کو داسې موږ په سټرنګ کې هم سایز ډیفاین کولی شي مطلب څومره کریکټر زموږ دا سټرنګ دی دا څه کولی شي دا زموږ سره سیو کولی شي سټور کولی شي نو سیمپل موږ یو سټرنګ کریټ کړی دی د کریکټر ټایپ والا بری کې موږ پاکستان وراچلی که تاسو ګورئ زموږ سره تقریبا 8 لیټرز دي صحیح ده نو ګوره په کریکټر ټایپ ویریبل چې کله موږ اوسو زموږ سره یو لیټر چې کوم هغه پاسبل چې موږ پکې یو لیټر سټور کړو لکه پیپ شو ای شو دا ټول ځان لیټر دي نو پای کې ولته موږ یو لیټر سټور کولی شو که چېرته اوس موږ د کریکټرز د array خبره وکړو نو تاسو کتلی شئ دلته بیا موږ وایو سټرنګ مطلب ګور دا 8 کریکټرز راځي شوي دي دا زموږ سره د یو نه زیات دی مطلب 8 دي دا زموږ سره اوس array شو د array of characters is called string صحیح ده simple as that بیا دې لپاره موږ تاسو کتلی شئ سیم ډیټا ټایپ والا کریکټر والا یو چې کوم دی پوینټر کریټ کړی دی سټریک به تاسو وینئ د پوینټر نیم موږ ورکړی st2 دا زموږ سره د پوینټر نیم دی او پوینټر نیم هم زموږ سره چې کوم دی دغه پاکستان دی دا اساین شوی دی اوس دلته به تاسو کنفیوز شئ خو چې کله موږ په یو پروګرام ولیکو په دې کتاب کې نو تاسو لکه مې بي چې تاسو کنفیوز شئ خو چې کله موږ په پروګرام ولیکو تاسو به خپه شئ لیټ سپوز زما سره یو کریکټر ظالمه یو کریکټر ټایپ والا د سټرنګ بزولم str صحیح ده لیټ سپوز ما سره دا سټرنګ شو او دې سټرنګ ته لیټ سپوز ما اساین کو بچې دی لوي شاپ ډبل کوټ کې چې ویلکم یا موست ویلکم به تاسو ولیکو صحیح ده موست ویلکم صحیح ده دا لیټ سپوز ما دا ولیکو چې موست ویلکم دا موست ویلکم اسو کو دا ما سیمپل یو چې کوم دی د سټرنګز یو سټرنګ ډیکلیئر کو صحیح ده دا زموږ سره د array of the character شو اوس زه څه کوم بچې د لوی شزه داسې کار کوم چې دلته زه راځم او لیټ سپوز زه یو واید ټایپ والا یو څه کوم دا پروګرام موږ داسې لیکو چې هلکه موږ به یو سټرنګ کریټ کوو د سټرنګ نه چې دا کوم ویلکم
موست ویلکم چې کوم مونږ لیکو دا اوس مونږ د پوینټر په تور باندې پرنټ کوو چې د مونږه د پوینټر او د سټرنګ چې کوم ریلیشن دی هغه مونږ څه کوو هغه مونږ واضح کړو. لیټ سپوز ما سره یو ډیس په نوم لیټ سپوز ډسپلی په نوم یو فنکشن دی او د دې نه زه څه کوم یو کریکټر ټایپ والا زموږ سره لیټ سپوز داسې دوه اس مطلب سټرنګ کنه داسې سټرنګ د پاره ما څه وکړو یو پوینټر می کریټ کو سره د کریکټر د پاره څنګه د پوینټر سره سمپل یو پوینټر چې کوم دی پوینټر ویریبل ډیکلیئر کول ته تاسو طاقت شي. اوس زه څه کوم زه ته وایم چې بچی د لوی شه دلته زه یو وایل لوپ لګوم زه ورته وایم یاره وایل لوپ یو کنډیشن ورکوم کچرته دا کم زمون سره دا اس اس چې کوم پوینټر دی کدا پوینټر چرته زمون سره از ناٹ ایکوال ټو کچرته زمون سره برابر نه د څه برابر نه الګ کله زمون سره برابر نه د فارورډ سلیش 0 وسته دی فارورډ سلیش 0 څه مطلب د زمون سره نل انډیکس وته مونږ وایو زمون سره د کریکټر په اخره کې یا ته مونږ نل الیمنٹ یا نل کریکټر دا زمون سره د پوینټر په لاست کې بای ډیفالت کتا سو لیکي نو بای ډیفالت ورسره کمپایلر ریټ کوي او کتا سو لیکي نو خبره ده اوس کتا سو دی فوي کې نو اندره لپاره تاسو ته بیا مست ده چې په ډیسکرپشن کې تاسو ته کوم لینک ما درکړی دی د کریکټر ویریبل چې هغه تاسو سوري یار د سټرنګ ویریبل چې هغه تاسو مست واچ کول تاسو مړ زیات په ډیټیل په دی فاینډ پوهه کوي او تاسو ته مالته یو کریکټر ډرا کړی پای کې مونږه یو سټرنګ می ډرا کړی پای کې مونږ بیا کریکټرز ورا چیل ارے اپ کریکټرز اس کال سټرنګ نو پای کې مونږه اورې ډرا کړو د کریکټرز د پای کې توې چې زموږ سره سټرنګ دی په دې پلاس کې ور سمونګه دا نل چې کوم کریکټر دی نل انډیکس سمونګه اډ کړو نو هغه تاسو بل ډېر خبرو شي نو مونږ وایي چې چرته زمونږه یو کنډیشن مونږ ورکړو دا پوینټر زمونږ سره چې دی کوم اډرس هولډ کړی دی کچرته په دغه پوینټر په دغه د کریکټر زموږ سره نلی نو ته بیا چې کوم څه کا کنډیشن پالس کو چې کنډیشن زموږ سره ټروي دی لوپ باډي ایگزیکیوټ کا باډي کو ته مونږ وایو چې ته مونږ ته سی اوټ کا مونږ ته سی اوټ کا الکه په دغه د پوینټر چې چا کوم اډرس ته کوم انډیکس د سره دی دغه چې کوم اکچوال څه پراته دی هغه مونږ ته څه هغه مونږ ته شو کول ته سمپل زمونږ اند افلاین لګو او چې دغه کله مونږ ته شو کړو نو بیا ته دا کار وکړه چې دغه پوینټر سمپل زموږ سره انکریمنٹ کا سمپل از دیټ اوس ته دی فنکشن چې دلته ما د یوزر ډیفاین فنکشن دی فنکشن ډیکلیریشن چې کوم دی هغه به هم مونږ کوو په مین فنکشن کې نو زراله ملته می دا فنکشن څه کو دا می داسي ډیکلیئر کو داسي کتا سو داسي دا ډیکلیئر کین نو دا ما سکو دا ما داسي ډیکلیئر کو صحیح ده وس زه داسي کار کوم چې یاره زه سمپل دا کوم زموږ سره ډیس چې کوم فنکشن دی لیټ سپوز دا ډیس فنکشن د څه کوم زه ته سمپل دا اس ټی ار څه کوم دا تی پاس کوم پور سمپل ډیر سمپل کار مونږ کو سمپل چې کله دلته زه اس ټی ار ما پاس کو مطلب ډیس فنکشن کار شو دغه نه اس ټی ار پاس شو مطلب دا سټرنګ ته مونږ پاس کو چې کله دا سټرنګ مونږ تری فنکشن نه پاس کو نو ډیره پاره ته پری فنکشن کې مونږ څه کله دلته مونږ پری فنکشن کې د فار پوینټر کریټ کړي نو دا پوینټر به سمپل ته دی سټرنګ دا چې کوم سٹارټینګ اډرس دی یا سٹارټینګ کوم کریکټر دی دا غیچ کوم اډرس دی هغه زموږ سره سکه هغه سره ټریس کې زموږ سره دا واخلې د ځان سره بیا موږ وایو چې را په دغه کوم اډرس چې د سټرنګ کې زموږ سره کوم پست کریکټر دی آیا دا زموږ سره نل نه دی ګوره زموږ چې را نل به زموږ سره نل کریکټر به زموږ سره په سټرنګ کې په لاست انډیکس باندې کچرته زموږ سره پست انډیکس باندې الیمنٹ زموږ سره نل لاغنه مطلب دا چې په انډیکس زموږ سره الیمنٹ نشته کریکټرز پکې نشته او کچرته زموږ سره کریکټرز پکې نو ښکاره خبره زموږ سره نل انډیکس پلاس کې نو ګل کې را چې زموږ سره د اولنې کوم انډیکس دی صحیح ده تا کوم الیمنٹ دی ته دې کوم لوکیشن چې کوم میموري لوکیشن دی په دغه چې کوم اکچوال ویلیو پراته را کړه چې زموږ سره امټی نه و مطلب نل ویلیو نه و نو ته سمپل موږ ته ویلیو سکه هغه موږ ته سی اوټ کا پست سټرنګ کې سره چې پست کوم کریکټر دی هغه موږ ته سی اوټ کا او بیا سمپل انکریمنټیشن وکړه مطلب دا زموږ سره سټرنګ بیا انکریمنٹ کا سیکنډ انډیکس ته پر سټرنګ کې چې سیکنډ کوم انډیکس ته راغی ویلیو اپ ټو سو ان چې سوپر زموږ سره دا انډیکس زموږ سره امټی شوی نه اوکے سمپل از دیټ او دا پروګرام اوس موږ څه کو رن کوو سمپل ما دا پروګرام رن کو بچی د ویشه نو تاسو کته شل ته موږ ته دار راغی چې موست ویلکم دا تاسو کته شي دا کوم موست ویلکم زموږ سره راغی دا تاسو کته شي زموږ سره په پس پلا کریکټرز ارے چې کوم په پاس انډیکس زموږ سره ام بیا او بیا اس او بیا ټی مطلب دا زموږ سره د هر یو کریکټر د لپاره ځان یو خانه و چې دا زموږ سره سټرنګ کریکټر ارے دی د هر یو لپاره خپل په پاست انډیکس زموږ سره ام بیا زموږ سره او بیا اس بیا ټی تاسو صحیح ده بیا چې منګه اند اف لاین لګولې د دې پوجا باندې اول ام راغی بیا او راغی بیا داسې په سیکوینس او که چېرته دا اند اف لاین ته څه کما دا اند اف لاین ته دنیا کوم بیا زم سره دا موست ویلکم داسي په دغه بار سیکوینس څنګه مونږ لیکل دغه سی راشي صحیح ده دا به زم سره داسي په بل څه ډایرکټ راشي
موست ویلکم تاسو کته شي دا موست ویلکم چې کوم دلته راغی بچي د لوي شه دا زمون سره په سټرینګ کې وو او دغه سټرینګ موږ اکسس کو تر د پوینټر نو زمون چې کوم ټاپک وو چې یاره how we can access string using pointer نو هغه موږ ډیکلیئر کو چې یاره ډیسکس کو چې what is the relation between string and pointer سو امید لرم چې دا تاسو لیکچر خوښ شوی تاسو مزید سټرینګز والی او بیا د غیر لپاره سو کې غیر لپاره پوینټر کریټ کړه دا پوینټر په تر باندې دغه سټرینګ چې کوم ایلیمنټس دی هغه کوم په دغه سټرینګ کې چې کوم کریکټرز پراته دا تاسو کوي ګور الحمدلله دغه تاسو اکسس کوي نو بیا به تاسو څه شي په دې ټاپک ریګارډینګ به بالکل تاسو مایند کلیر شي امید لرم چې لیکچر هم خوښ شوی ټایم راکول جهان مننه